نو زما محترمو یو د هغه زندګۍ نه چې ډېر د احساس زندګي ده هغه د رمضان ده. په رمضان کې به اخرنۍ عشره. نو زما مسلمانانو ورونو دا عشره دې ته وایي اخرنۍ عشره د رمضان. زمونږ د اسلافو په تاریخ کې دا راځي صحابه کرام او تابعین او د امت نور نیکان مشران چې د قرآن سنت تابعدار او با عمل عالمانو د هغوی باره کې راځي چې هغې په کال کې د 3 عشرو به ډېر خیال ساته، د هغې به قدر کوو، په هغې کې به عبادتونه کول. یو د رمضان اخرنۍ عشره چې دا روانه ده او ډېر سوچ کوئ زما ملګرو په چا به راځي او په چا به نه راځي. زمونږ سب د ډېر ملګري وو او څه کلې په هغوی عشره رانله، په دې راتلونکي کې مې هېڅ پته نه لګي چې په چا به بل رمضان راځي او په چا به نه راځي. نو زما محترمو یو د قدرمنو لمحاتو د زندګۍ نه دا عشره ده. الله تعالی دې ته موږ له توفیق راکړي. زمونږ د نبی صلی الله علیه وسلم په باره کې راځي چې کان یجتهد فی العشر الاواخر ما لا یجتهد فی غیره، چې په وروستنۍ عشره کې به دومره خواري کوله، دومره به مشقت تېروو چې په باقي رمضان کې په نورو ورځو کې به دومره خواري نه کوله. نو موږ ته دا امر دی چې د خپل نبی په شان د خواري کوو. ملګرو ورځې کارونه لږ کم کړئ، درخواست ده نه. نو زمونږ نبی الله بخلی و، د جنت زیري ورته راغلي وو. په تمام مخلوق کې د هغې عمره انسان نشته. الله تبارک وتعالی سورة فتح کې وایي تا ته مخکني وروستني ټول ګناهونه معاف دي، لیکن هغه به دومره خواري کوله چې د نبی صلی الله علیه وسلم باره کې راځي چې کله دا عشره داخله وشوه دا عشره نو کان اذا دخل العشر الاواخر من رمضان ايقظ احيا ليله وشد ميزره وايقظ اهله. چې کله به دا عشره داخله شو نو زمون نبی محمد بن عبد الله صلی الله علیه وسلم هغه به 3 کارونه کول. یو ټوله شپه شبګیرو، ټوله شپه چې د ماښام نه وخت ماښام شپه ده، د ماښام نه شپه شروع کېږي او سار چې دا بانګونه ویلی کېږي او سبا داخل شي دې ورځو دې وخته پورې دا ورځ دا ټوله به یې شبګیر کړه. ځکه چې شبګیر پکار دی. د مؤمنانو صفت دا دی چې شپې به شبګیرونه کوي، ځکه څه خیر او برکات چې دي دا د شپې را روان دي، دا د رازونو ټیم دی، دا د اخلاص ټیم دی او دا د مجاهدې ټیم دی او دا د ایمان د عبادتونو یو خوږ ټیم دی، خوږ چې سړی پاسېږي او د خپل وس مناسب عبادت وکړي. او دویم کار دا دی چې نبی صلی الله علیه وسلم خپل لنګ به وتړو، خپل لنګ به وتړو. د لنګ د تړلو یو تفسیر دا دی چې عبادتون ته به ملا وتړله، ځکه دا یو محاوره ده چې کم سړی یو کار په توجه کوي خلک وایي سم ورته ملا وتړله. او بله معنی دا ده چې د خپلو بیبیانو خواله به نه تلو، ځکه د بیبیانو حق دی په خاوند باندې. خو دا شپې داسې دي چې زموږ نبي صلی الله علیه وسلم ځان به فارغه کو د دنیا د حوایجو نه او د بیبیانو نه د الله تعالی عبادت ته. او دریم کار به دا کو و ایقظ اهله، چې خپل اهل او بیبیانې به راپاڅولې. حدیث کې راځي پیغمبر علیه السلام هغه خاوند او هغې ښځې ته د رحم دعا کړې ده چې یو راپاڅېږي او بل هم ځان سره شپې عبادت ته راپاڅوي. دغه هغه کسان دي چې رحم فیصلې د دې باره کې